د پښتون د روان ناورین او غمیزې د حل دپاره د پښتون سوشل ډیموکرات ګوند غوښتنه او دریځ دا دی تر څو پورې چې د پښتنو ملي عنعنوي جرګه رامنځته نه شي او په دغه جرګه کې لر او بر ټول قومي ملي مشران عالمان سیاستوال سپین او روحانیون په ګډه د مسلې حل رامنځته نه کړي نو پورتنی ناورین او غمیزه به کله هم د حل لاره موندنه کړي. جرګو په تېرو وختونو کې هم د پښتنو سترې ملي مسلې حل کړي او اوس هم د دې توانایي لري چې خپلې مسلې په خپله حل کړي. هېڅکله هم د پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې د بهرني موډلونو او سیستمونو نه د خپلې ټولنې د بنسټیزو جوړښتونو دپاره کار نه دی اخیستی. په تېرو دریو لسیزو کې هر چاته جوته ده چې نه شرقي او نه غربي موډلونو افغانستان او زموږ ټولنه د سوکالۍ او آبادۍ په طرف روانه کړه بلکې د کمرګي سرته برابره کړې ده. د پښتون سوشل ډیموکرات د ګوند بله غوښتنه دا ده چې د افغانستان په اوسني حکومت کې هغه پښتانه چې د پښتنو د حق تر نامه لاندې د پښتنو برخه خوري او په دولتي اوچتو کرسیو ناست دي په کلکه غوښتنه کوو چې د پښتنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او پښتو چې د یو ډیرکي قوم ژبه ده د ښوونې او روزنې او دفتر ژبه کړي. پښتو وکړي، پښتو ولیکي او پښتو په زغرده ووایي تر څو چې د پښتو حق ادا او خپله ذمهواري ترسره کړي. د پښتون سوشل ډیموکرات ګوند د ټولو پښتنو افغانانو پوهانو سیاستوالو ادیبانو شاعرانو لیکوالانو ټولنیزو ملي مشرانو ولسي او دولتي شخصیتونو او ځوانانو څخه غوښتنه کوي چې د خپلې ژبې پښتو د ودې او پرمختیا دپاره کار وکړي نه چې ځان له پښتو پیاوړی شي بلکې د قامي وحدت روحیه ژوندی او پیاوړي شي. د پښتون قامي وحدت زموږ طبیعي او قانوني حق دی. پښتانه په سیمه کې یو ستر ځواک دی. په غیر د پښتنو څخه په سیمه کې نه د نږدې او نه د لرې وخت لپاره ثبات راتلی شي. د همدغو بنسټیزو په تړاو د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د نړۍ د سوله غوښتونو او دیموکراتیکو هیوادونو او ځواکونو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې د پښتنو په بیا یووالي کې مرسته او ملاتړ وکړي ځکه چې پښتانه په سیمه کې د ثبات او امن ضامن دي. د افغانستان حکومت په اوسني وخت کې د پښتنو دپاره هیڅ نه کوي او څه چې کوي هغه نمایشي بڼه لري. د کرزي صاحب د حکومت څخه هیله کوو چې پښتو په بشپړ ډول په میډیا او رسنیو کې د یو اکثریت یا ډیرکي قوم د ژبې په حیث د خپلې برخې څخه برخمنه او بیرته ورته د ملي ژبې حیثیت او بڼه ورکړي. د بین المللي ټولنې څخه په ډاګه دا غوښتنه کوو چې اکثریت په افغانستان کې بېواکه نه کړي ځکه چې د نړیوالو ملي شمېرنو له مخې پښتون په افغانستان کې د 65% څخه زیات دی او دا په حقیقت کې یو مطلق اکثریت دی. بې انصافي به په اخره کې د ترقۍ او دیموکراسۍ په تاوان تمامه شي او ښې پایلې به ونه لري. درنو عزیزانو که سړی تازه او روانو حالاتو ته یو ځغل نظر واچوي نو د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواو کې جګړه د پښتنو په سیمو کې روانه ده. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه زموږ په کور ده او بله خبره دا ده چې آیا دا جګړه د پښتنو جګړه ده او که نه او که په پښتنو ورته پل شوې یوه جګړه ده. درنو ملګرو عزیزانو دا جګړه په دروغو ولاړه یوه جګړه ده چې حقیقت یې په بشپړ ډول لا تر اوسه پورې هېچا ته پوره جوت نه دی. زه دلته همدومره ویلی شم چې دا جګړه د پښتنو جګړه نه ده ځکه چې پښتنو په هېچا برید او حمله نه ده کړې او بله دا چې کوم برید چې په امریکا کې په تجارتي بریدونو شوی دی د دغه برید کوونکي ټول عرب دي او نیول شوي په دې پېښه کې هم ټول عرب دي. یو پښتون هم پکې نشته. بله مهمه خبره دا ده چې دا جګړه یو غیر قانوني او د نړیوال نورمونو ضد یوه جګړه ده. د نړیوال نورمونو اصولو مطابق په جګړه کې دوه هیوادونه داخل وي. اوس چې په افغانستان کې کومه جګړه روانه ده دښمن پوره معلوم نه دی. کله القاعده وي، کله طالب وي، کله د دیموکراسي پلي کول وي او کله مخدره مواد د منځه وړل وي. اصلي خبره دا ده چې جګړه د القاعدې او CIA ترمنځ ده خو زموږ په انګړ یا غولي جوړه کړې ده. القاعده او طالب دواړه عربي نومونه دي او دواړه ټولنې دي، هیوادونه نه دي او دغه ټولنې د پښتنو نه دي را پیدا کړي او مونده کړي بلکې دا څوک چې نن په ضد جګړه کوي دا همدوی تولید او پروډکشن دی. او مهمه خبره خو لا دا ده چې القاعده خو سفیران نه دي چې څوک یې موندلی نه شي خو نه غواړي چې دغه خلک مونده شي ځکه چې په راتلونکي کې به بیا د دوی د سیاسي ګټو دپاره په کار راځي. په افغانستان کې روانه جګړه به د لرې او نږدې وخت دپاره د امریکایانو دپاره موخې او هدفونه ولري
خو تر اوسه پورې دا پوره بربنډه نه ده چې امریکایان د نږدې او یا لرې وخت دپاره په دې سیمه کې څه غواړي او د کومو موخو او هدفونو لپاره کار کوي. د مسلې د روښانتیا دپاره لاندې یو څو ټکو ته ستاسې پاملرنه غواړم. د آلمان یوې ورځپاڼې دی ټاګس سایتونګ په 4 د نومبر په حواله د امریکا د پخواني او اوسني حکومت مشوره ورکوونکي برزینسکي د یو پوښتنې په ځواب کې وایي چې د افغانستان مسله ځان له د امریکایانو پورې تړاو نه لري بلکې د اروپایانو پورې هم اړه لري ځکه چې ناټو په بشپړ ډول په افغانستان کې ده. خو اصلي خبره دا ده چې امریکایان او ناټو په ګډه په افغانستان کې څه غواړي. پورتنۍ ورځپاڼه د برزینسکي نه مخکې بیا پوښتنه کوي چې امریکایان په افغانستان کې څه غواړي. برزینسکي په ښکاره دا وایي چې زه تاسو ته دلته دا په ډاګه نشم ویلی چې امریکا په افغانستان کې څه غواړي. د دې معنا دا شوه چې امریکایان حقیقت پټوي او دا جګړه په دروغ روانه یوه جګړه ده چې د خپل شوم او ناولي هدف ته د رسېدو دپاره ورله وخت په وخت بېل بېل رنګ ورکوي. د دې لپاره چې مسله لږه نوره هم واضح شي د آلمان همدغه پورتنۍ ورځپاڼې په 26 د نومبر 2008 میلادي په یو غاړه کې د جنرال مشرف نه پوښتنه کوي چې پاکستان او ISI څومره د افغانستان په جګړه کې شریک دي. مشرف وایي د ISI خپلواکي د پاکستان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو مهم څیز دی. د دې پورته ټولو خبرو څخه داسې معلومیږي چې دا ټوله جګړه د پښتنو کور ته د دې دپاره راغلې ده چې لږکي یا اقلیتونه په افغانستان کې د ګاونډیانو بادارانو په مرسته ژوندي پاتې شي او د بلې خوا څخه پنجابیان ماماګان په راتلونکي د پاکستان د چتر لاندې ژوندي پاتې شي. نو باید پښتانه تباه شي. ولې؟ په کوم قیمت او د څه لپاره؟ د آلمان د شپیګل مجله 9 د نومبر 2009 میلادي په یوه غاړه کې یو امریکایي جنرال جیمز ایل جونز چې په افغانستان کې هم وخت تیر کړی دی وایي چې د پورتنۍ جګړې څخه زموږ هدف د القاعده ختمول دي. خو خبره دا ده چې آیا القاعده پښتانه دي او که څنګه او ولې د دغو عربو د لاسه زموږ ولس په وینو کې لمبېږي. په دې باندې پښتنو روشنفکرانو عالمان له سوچ پکار دی. پورتنی جنرال په ډاګه دا وایي چې زموږ دپاره ستر خطر القاعده ده او نه پښتانه. آیا د پورتنیو ټکو څخه دا نه جوتېږي چې ویشل شوي پښتانه د یو ملي ګډ تشخص خاوندان نه دي او وجود یې په بشپړ ډول 2 ټوټې او بیا 3 ټوټو کې خور ورپور دی چې ګاونډیان او نړیوال دواړه پرې لوبې کوي. که چېرې د پښتون بشپړ ملي حیثیت د یو قام په حیث نن د یو واحد پښتون قوم شکل او بڼه درلودلی نو نن به پښتانه د داخلي او بهرني دښمنانو د ناولو مخو او هدفونو ښکار نه وي. پښتانه چې په اوسني وخت کې 50 میلیونه اټکل کېږي د نړۍ د لرغونو قومونو په قطار کې شمېرل کېږي چې یو بډای او د جرګو څخه جوړ د یو ولسوالیز سیستم څخه برخمن دي چې بنسټ یې په پښتونولۍ ولاړ دی. نن د دغه قوم بچیان ولې په خواږه خوب بیده دي او په دې نازک او حساس وخت کې د دغې دردېدلي او ځپلي قوم مرستې او ملاتړ ته لاس تر زنې ناست دي او تماشا کوي چې ولس یې څنګه د جوارو د دانو په قسم دل کېږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. ما په تیر سیمینار کې چې د همدې کال د مای په میاشت کې دلته په کولن کې وشو د ټولو پښتنو څخه هیله وکړه چې د پښتون قام او ولس ذمهواري په خپله د پښتنو په اوږو پرته ده. که چېرې تاسې د دغې ذمهوارۍ احساس در نه کړ او نور مو د ځان سره ملګري نه کړه نو قوم او خلک به مو همداسې د نورو دلچسپیو قرباني وي لکه څنګه چې اوس ګورئ. زما پوښتنه دا ده چې زموږ پخوانیو خو موږ ته یو ځلانده تاریخ پرېښودی دی چې د ویاړنې او کارنامو ډک دی خو موږ به خپلو بچو ته کوم تاریخ پرېږدو؟ آیا په دې باندې د ناستو پښتنو سوچ کړی دی؟ که چېرې رابیادار نه شئ ذمهواري او مسؤلیت ته ټینګه اوږه ور نه کړئ نو خپل راتلونکي نسلونه به مو کله هم معاف نه کړي او نتیجه او پایله به یې دا وي چې زموږ او ستاسې بچي به بیا په موږ شرمېږي. په آخره کې دا په زغرده ټولو ته وایم چې د پښتون ټاټوبې د ډېرو زبرځواکونو دپاره د قبر کنده وه. خبردار او بیا خبردار چې په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ناټو دپاره قبر نشي.